حضور پاک فرمایي چې په ټولو ښارونو کې اخیري 2 ښاره به روانېږي چې یو مکه و مدینه ده. نور ښارونه به مخکې روان شي او قیامت ته نږدې او اخر کې به مکه و مدینه روانېږي. او دجال چې کله راشي نو د مدینې نه ګیر چاپېره فرشتې به ولاړې، هغوی به د مدینې منورې څوکۍ کوي، هغوی سره به اسباب او آلات چې دجال راځي هغوی به یې وی مدینې شریفې ته به راورسي نو فرشتې به ورله مخ واړئ په بل طرف نو روان به شي. دا مدینه شریفه هغه ځمکه ده چې دې ته به دجال نه داخلیږي. اخره زمانه کې یو لوی کافر به راځي، هغه ته دجال وی، لوی کافر. هغه له به الله ډېر لوی طاقت ورکړي او څه به خپل سحر وي او نظربندي به ورسره د دنیا دا خلق به ورپسې شي او خلق به کافر کی. چاله به ډوډۍ ورکوي، چاله به اوړه ورکوي، چاله به غنم او دانې ورکوي او چاله به نغدې پیسې ورکوي. او چې څوک یې تابع کیږي نو ابه کافري، دجال ته به خدای وی. په دې ټوله ځمکه په دې دنیا به چکر لګئ او داسې حالت به ورسره چې څوک یې نه مني، هغې خلکو باندې به ظاهري لږ تکلیف راځي، لوږه به پرې راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت تمیم الداری رضی الله عنه، هغه راغی او نبی علیه السلام ته یو واقعه بیان کړه. وی صاحب زه چې د خپل وطن نه راتلم په کشتۍ کې سواره شو نو هوا د بل طرف نه راله او زمونږ کشتۍ یو جزیرې ته ورسوله. په دې کشتۍ باندې یو جنډه غوندې لګولي بادبان ورته وی. نو دا کشتۍ والا هغه بادبان لقی راړقی، هوا ته مخامخ کوي، نو د هغې په ذریعه کشتۍ روانه، بادباني کشتۍ ورته وی. وی هوا د بل طرف نه راله او زمونږ کشتۍ په مخه کړه نو یو جزیرې ته ورسولو. وی هغه جزیره کې مونږ کوز شو. وی په دې تمو چې دا هوا او دا طوفان ختم شي نو مونږ به بیا د خپله کشتۍ کې کښېنو واپس به راځو، مدینې منورې ته راتلل. وی چې هغه جزیرې ته ورسېدو، وی په هغه جزیره کې یو حیوان غوندې شو، هغه سره ملاقات شو، ډېر غټ شو او داسې شو چې د هغه وجود د هغه په ویښتو کې پټو، مونږ ته یې ویښته ښکارېدل او وجود یې نه ښکارېده. وی مونږ ورنږدې شو، هغه مونږ نه تپوس وکړو، مونږ د هغه نه تپوس وکړه څوک یې؟ مونږ وایو عرب یو. مونږ وی ته څوک یې؟ وی انا الجساس، زه جاسوس یم. وی مونږ وی د چا جاسوسي کې؟ وی شاته یو شی ناست دی او ستاسو په انتظار دی او زه خو درته ډېر ناشنا وجیبه ښکارم، هغه زما نه زیات ناشنا وجیبه دی او ستاسو انتظار کوي ورشي. وی مونږ چې ورلو یو غټ شی، یو غټ سړی او په زنځیرونو تړلی شوی، غټ غټ زنځیرونه ورته اچولی شوي او یې ټوپ پی و په هغه زنځیر کې او یو لوی اواز بیا وکړو، مونږ به ترې ویرېدو. وی مونږ نه یې تپوس وکړه تاسو څوک یې؟ وی مونږ وی چې مونږ عرب یو. وی بیا رانه تپوس وکړه چې نبي آخر الزمان را پیدا شوی دی که نه؟ وی مونږ ورته وی چې او را پیدا شوی دی. وی بیا رانه نور تپوسونه وکړل، پلانکې علاقه کې چې کوم باغ دی هغه باغ میوه کوي که نه کوي؟ مونږ وی او میوه خو کوي. وی ان قریب ده چې د دې میوه به وچشي. پلانکې علاقه کې چې کومه چینه ده اوبه پکې شته که نشته؟ مونږ وی او شته پکې. وی ان قریب ده چې د دې اوبه به م وچشي. وی بیا د نبي علیه السلام متعلق تپوس وکړه چې حالت یې څه دی؟ جنګونه ورسره خلک کوي که نه کوي؟ مونږ وی او کله د ده غلبوي کله د دشمن غلبوي. وی ښه اخري فتحه به د دې. وی دې کې به بیا یو ټوپ و او یو لویه چغه به وواله. وی په زنځیر تړلی شو خو مونږ به ویرېدو.
وی بیا تی مونږ تپوس وکړه ته څوک یې؟ وی زه دجال یم او ان قریب ده چې زه به راوځم او په دې دنیا کې ښي طرف ته او ګس طرف ته به زه لوی فساد خورم او ما سره به د سرو زرو د سپینو زرو غرونه چې څوک مې مرسته کوي ملګرتیا کوي هغې له به ورکوم او چې څوک مې ملګرتیا نه کوي هغې له به نه ورکوم. دا خپله واقع ورته ذکر کړه. وی مونږ وی چې ته به کله راوځې؟ وی لږې ورځې پاتې دي. ان قریب څه موده پس در وتو والی وی په ټوله دنیا به چکر لګوم مګر چې کومه ځمکه توابه ورته وی توابه یا طیبه هغې ته به نشم تلی او چې کله زه دغه توابې ته او طیبې ته ورنږدې شم وی فرشتې به د هغې څوکۍ کوي نو ماله به مخ بل طرف ته واړئ شام ته نو شام ته به لاړ شم هلته به ځم. دا قصه تمیم الداری رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه او ردې نه مخکې حضور پاک هم دا واقع صحابو ته بیان کړی. نو حضور پاک چې رده خبره واورېده او صحابه هم واورېدله نو دا خو مخکې نبی علیه السلام بیان کړې وه نو هغې پوه شو. نو حضور پاک خپله کونټۍ مبارکه مدینې منورې د ځمکې له راوبرله وی هذه توابه هذه طیبه وی دا هغه توابه و طیبه د مدینه منوره وی دې به په ټوله دنیا چکر لګی او دې مدینې شریفې ته به نشي داخلی. هم منل که نه وی ما تاسو ته د کم دجال قصې چې کړې وې درته د بیان کړې که نه خبره رښتیا ده او که نه ده؟ وی چې مدینې شریفې ته دا دجال را نږدې شي نو فرشتې به وله مخ شام ته ورواړی نو دې به شام ته لاړ شي نو په شام کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکو شوي نو هغه به لږې شي او دا دجال به مړ کړي